د اسلام آباد بار ممبران راغلي دي، هغوی ته هم تو درکړی وایو راورسېدو. نوربشر صاحب ته ما یوه خبره کړې وه چې موږ به تا ته یو شنی ورکوټ سرپرایز درکړو. هغه دمه ته وایي څه دی او زه د سرپرایز لپاره ما ویل هغه زموږ کار دی د کشرانو. نو اباسین صاحب تاسو که راپاسئ سټیج ته راشئ، صادق ادوزی صاحب، ناظر صاحب تاسو راولاړ شئ، نورالامین صاحب، اقبال شاکر صاحب، ډاکټر لیاقت افغان صاحب، ډېر لیکوال، ډېر لوی لیکوال، ډېر په قام او په وطن مین موږ ته په ادبي دنیا کې په ادبي محفلونو کې د کتابونو مخکتنې داسې وي چې خلک راځي د هغه مدې وایي، د هغه خبرې کوي او د هغه په شعر یا په کتاب باندې خبرې کوي. خو زه وایم چې د نوي ژوند په دې پلیټفارم باندې موږ د نوربشر نوید صاحب دی د کتاب مخکتنه نه کوي، موږ وایو چې موږ دلته وکړو د مشرانو په لاسونو باندې.